سلامونه ستړي مشئ. د خپلواک تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو هیله ده چې ټول بروغ او جوړ اوسئ. افغانستان چې د جنگ ځپلو هیوادونو په قطار کې حسابیږي، دغه جنگ او بدبختۍ د خلکو له شونډو څخه خندا اخیسته او د ژړا جهل او فرار لور ته یې بولي. خو کرکټ هغه لوبه ده چې همیشه یې د افغانستان د جنگ ځپلو خلکو په شونډه مسکا راوستي او افغانستان ته یې همیشه ویاړ وربخلی. دا لوبه د دې سبب شوه چې د افغانستان 3 رنګه بیرغ په ټوله نړۍ کې ورپیږي. په نننۍ خپرونه کې را سره د کرکټ پخوانی رئیس او د افغانستان په اولمپیک کې د کرکټ بنسټګر ښاغلی حامد څرخي یوسفزی میلمه دی. څرخي صاحب ستړی مشئ، په خیر راغلی خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. الله پاک دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ اوسئ. څرخي صاحب، که خپرونه ستاسو د ژوند په مختصر پیژندنې سره پیل کړو. مننه کوم جناب محترم وردک صاحب. زما نوم حامد چرخي یوسفزی د ارواحات جنرال صاحب عبدالجلیل خان چرخي یوسفزی زوی او د ارواحات ملک صاحب عبدالجمیل خان ماسي. په کال 1353 هجری شمسي په سرخ ولسوالۍ لوګر ولایت کې زیږیدلی یم او په هیواد کې د جنگ له امله په 1360 له خپل کورنۍ سره یو ځای پاکستان هیواد ته مهاجر شولم. اول ته مې خپل ابتدایي زده کړه شروع کړه او په کال 1350 د اتحاد اسلامي افغانستان د عالی لیسې څخه فارغ شولم او د ډیرو مشکلاتو او ستونزو سره ما ونشو کړی چې زه خپل لوړو زده کړو ته ادامه ورکړم. اوس فعلا کالیفورنیا USA امریکا کې د خپل ماشومان سره یو ځای ژوند کوم. څرخي صاحب، کرکټ سره څنګه آشنا شوې او څنګه مو وکولای شول چې دغه لوبه افغانستان ته انتقال کړئ؟ جناب محترم وردک صاحب، مخکې لاړ سي باید وایم چې ما د وړکوالو څخه د کرکټ سره ډیره مینه او شوق و او پاکستان کې د مهاجرت په دوران کې هم موږ د کرکټ په لوبه بوخت و او وخت نه وخت به مو د پاکستانیانو او افغانانو ټیمونو سره د کرکټ سیالي کولې او په نړیوال سیالي کې به متل د پاکستان د ملي ټیم ملاتړ کولو او د پاکستان په بریا به خوشالیدو. نو جناب وردک صاحب، موږ دا فکر کوو چې همدا زموږ هیواد دی او همدا زموږ د کرکټ ملي ټیم دی، نو په همدې خاطر موږ دا خوشالیانه کولې. خو کله چې په 1992 میلادي کال کې پاکستان له انګلستان څخه د کرکټ نړیوال جام وګټو، نو ما دا ارمان وکړ چې کاش په افغانستان کې هم کرکټ رسمیت درلودای چې په داسې لوبه کې مو ورڅخه ملاتړ کړی وای. نو د همدې اساس لمخې جناب وردک صاحب بیا زه د افغانستان په لور روان شوم ترڅو کرکټ ته په افغانستان کې رسمیت ورکړم. نو همدا و چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کال 1360 د هغه وخت د اولمپیک د بهرنیو اړیکو مسؤل جناب محترم خالد مطمئن سره زما لیدنه وشو. د اړوند موضوع پر رابطه مې ورسره خبرې وکړې او ورته ویل چې زه غواړم کرکټ ته په لومړي ځل په افغانستان کې رسمیت ورکړم. نو ښاغلی مطمئن صاحب د دې خبرې په اورېدو سره واقعا چې ډیر خوشاله شوم. خو راته ویل چې د اولمپیک رئیس په سفر کې دی او د سفر څخه د راګرځېدو په صورت کې ان شاء الله حتما د اولمپیک رئیس پوهاند مولوي صاحب عبدالشکور مطمئن سره اړوند خبرې شریکوم. خو وروسته له ډیرو هڅو او انتظار وروسته د اولمپیک له ریاست څخه راته خبر راغی چې د کرکټ د رسمیت موضوع د دې په خاطر د اولمپیک د کارمندانو د غواخونو سره مخ شو چې ګواکې کرکټ یو پاکستانی لوبه ده او په نړیوال اولمپیک هم رسمیت نه لري. جناب وردک صاحب د دې خبرو په اوریدو سره واقعا چې زه ډیر خوشاله شوم. خو د اولمپیک رئیس ته مې قناعت ورکړ لکه څنګه چې د اولمپیک رئیس په پاکستان کې وخت تیر کړی وو او د کرکټ سره بلد هم وو. نو خپل کارمندانو ته اطمینان ورکړ چې کرکټ یوازې د پاکستان لوبه نه ده بلکې یو نړیواله لوبه ده او افغانستان کې رسمیت ورکول زموږ په ګټه ده. او همدا و چې د کارمندانو ورسره ومنله او زما عریضه هم قبول شو او کرکټ په افغانستان کې رسمیت پیدا کړ او په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ فدراسیون منځته راغی چې د اولمپیک د رئیس لخوا زه هم
د کرکټ د فدراسیون د اولین رئیس په توګه معرفي شولم. څرخي صاحب دا چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې هغه وخت خلک او حتی اولمپیک هم د کرکټ د لوبې سره نه و آشنا، نو تر څومره پورې امکانات تاسو ته په لاس کې درکړل شول ترڅو دغه لوبې ته په افغانستان کې پرمختګ ورکړئ او خلک ورسره آشنا کړئ؟ جناب وردک صاحب، وروسته د کرکټ د رسمي کېدو نه ما د کرکټ د پرمختیا لپاره هڅه شروع کړې دي. اولمپیک له خوا ماته یو بې میزه او بې چوکۍ دفتر په اختیار کې راکړل شو ترڅو زه د کرکټ اړوند موضوعات پکې مدیریت کړم او د ځینو ملګرو په همکاري مې د کرکټ په برخه کې فعالیتونه وکړل. د کرکټ په پایل کې مې د خپل شخصي جیب څخه د کرکټ د پرمختګ لپاره لګښتونه کول چې د کرکټ د پرمختګ لپاره د دوست محمد نظری، ډاکټر اسماعیل ساروان او حاجی صاحب دولت شیرزای په شمول د ځینې نورو ملګرو مالی مرسته هم نه هیریدونکې دي. جناب وردک صاحب، باید وایم چې هغه وخت کرکټ په افغانستان کې یو نوې پدیده او هوا ته د نوم سره هم څوک نه بلد او په افغانستان کې د کرکټ وسایل هم نه پیدا کېدل. نو همدا وجه و موږ مجبور شو چې د کرکټ سامان له پاکستان څخه راوړو. نو بیا مې په خپل شخصي لګښت د پاکستان څخه د کرکټ سامان راوړل او د ملګرو سره مې یو ځای د کرکټ اړوند فعالیتونه پیل کړل چې د لومړي ځل لپاره مو د کابل په شارناو پارک کې د کرکټ په لوبه پیل وکړم چې هغه وخت کې عبدالمحبوب مشهور په انکل، ذبیح الله یوسفزی، ډاکټر اسماعیل ساروان، عبدالوهاب ساروان، دوست محمد نظری او قیس زازی مهم ملتیا کوله چې بیا وروسته هغه ځای د کرکټ لپاره داسې کوم خاص مناسب ځای نه وو. نو د اولمپیک د ریاست څخه مو یو مکتوب واخیست او د کرکټ لوبې لپاره د وزیر محمد اکبر خان 15 سړک کې د بلغاریا سفارت ترڅنګ چې مخکې د فوتبال میدان او اول ته باز خلک فوتبال کوله ځانګړی شو او هلته مخبل لوبو ته ادامه ورکړم چې په هغه وخت کې مو د جار عبدالرحیم زئی په شمول شفیق مسعود، سید امیر پنشیری، عمر مسعود، زید احمد، روح الله حنیفی، آیت الله احمدزئی، اعظم خان احمدزئی، شاپور احمدزئی او همداسې نور ملګري هم ملتیا کوله. څرخي صاحب، کدا راته ووایي چې ستاسو د کرکټ د فدراسیون له ریاست څخه د استعفا لامل څه و؟ ولې مو د کرکټ فدراسیون له ریاست څخه استعفا ورکړه؟ جناب وردک صاحب، نو لکه څرنګه چې اولمپیک د کرکټ د فدراسیون لپاره ځانګړې بودیجه نه درلوده، نو ټول مصارف مو د خپل جیب څخه کول. څرنګه چې زما اقتصاد هم دومره قوي نه و او مشکلات مې هم ډیر و چې ټول لګښتونه پر غاړه واخلم. نو له همدې عمله مې د ملګرو سره له مشورې وروسته استعفا خط وړاندې کړ او د ریاست لپاره مې ډاکټر صاحب محمد اسماعیل ساروان د دې په خاطر معرفي کړ ځکه چې هغه د فدراسیون د ریاست معاون او د کرکټ فعال او با تجربه لوبغاړی و. خو هغه چې د طب پوهنځي محصل او درسو کې بوخت و دغه وړاندیز ونه منله. نو بیا بل ملګری مې چې اجید صاحب دولت شیرزای نه مې یو ملي تجار و دته حاضر شو چې د کرکټ د فدراسیون د ریاست مسولیت پر غاړه واخلي. نو ښاغلی شیرزای صاحب مې د اولمپیک رئیس ته معرفي کړ او د ریاست موافقه د اولمپیک د رئیس لخوا منظور شو او ښاغلی شیرزای صاحب رسمن په خپل فعالیتونه پیل وکړ او ما د کرکټ د لوبغاړي په توګه خپل لوبو ته ادامه ورکړه. څرخي صاحب، وروسته ستاسو له استعفا څخه د افغانستان د کرکټ په فدراسیون کې نور کوم تغییرات راغلل او کنه؟ هو، ډیر تغییرات ورپکې راغله. د شیرزای صاحب څخه وروسته بیا د اولمپیک د بهرنیو اړیکو پخوانی رئیس جناب خالد مطمئن صاحب د کرکټ د فدراسیون د رئیس په توګه معرفي شو. خو وروسته له څه وخت د زینو لوبغاړو په غوښتنه چې باید د کرکټ د فدراسیون رئیس تبدیل او پرځای د بل رئیس وټاکل شي. نو دلته یو څه کسان لاړ لکه ډاکټر اسماعیل ساروان، دوست محمد نظری او عبدالوهاب ساروان. دا هغه کسان وو چې له ما سره یو ځای په افغانستان کې کرکټ شروع کړی و او بیا علاداد نوري را پیدا کړ چې د خالد مطمئن او علاداد نوري ترمنځ د کرکټ فدراسیون د ریاست لپاره انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې علاداد نوري ګټونکي اعلان شو. هغه هم د خالد مطمئن صاحب په امضا کې
خپل د مقرري مکتوب ترلاسه کړ. څرخي صاحب ستاسو لومړنۍ د کرکټ سیالي د چا سره وه؟ مننه وردګ صاحب، زموږ د کرکټ لومړنۍ سیالي په کابل کې د پاکستاني طالبانو سره و چې په اړوند سیالیو کې مو په لوی توپیر سره دوی ته ماتې ورکړه چې واقعا په هغه سیالیو کې دوست محمد نظري ډېر ښه وځلیده. څرخي صاحب رسنیو څنګه په هغه وخت کې کرکټ ته کومه توجه کړې وه او له تاسو سره یې کومه مرکه درلودله؟ هو بالکل جناب وردګ صاحب، د یادولو وړ دی چې د کرکټ په هکله اولینه مرکه مو د بي بي سي خبریال جناب محترم اسماعیل سادات سره وکړه چې دا په افغانستان کې لومړنۍ د کرکټ اړوند مرکه و. ډېر ښه. او که د آخري پوښتنې په توګه یې درنه وپوښتم، هغه دا چې ویل کېږي تاسو له طالبانو څخه یوه جالبه خاطره لرئ، هغه څه ډول خاطره وه؟ هو مننه وردګ صاحب، یوه جالبه خاطره دا و چې موږ مازدیګر کې خپل منځو کې کرکټ کولو. په همدې وخت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤلین راغلم. موږ ټول وتښتېدو او زموږ کالي او د کرکټ وسایل یې له ځان سره یوړل چې دا ماته واقعا ډیره جالبه و. څرخي صاحب خلکو ته، ځوانانو ته کوم پیغام لري نو مهرباني؟ جناب محترم وردګ صاحب، په لومړي سر کې خو الله پاک دې وکړي چې زموږ هیواد کې یو تل پاتې سوله راولي. نو خلکو ته مو دا پیغام دی چې باید یو بل سره په اتفاق او اتحاد اوسي او د هیواد په آبادولو کې یو بل ته لاس ورکړي. نو ځوانانو ته مو دا پیغام دی په لومړي سر کې باید خپل درس او تعلیم ته خاصه ځانګړې توجه وکړي او د درس او تعلیم ترڅنګ باید چې دوی هم ورزش ته یو وخت ورکړي، ورزش وکړي. دا مهم نه ده چې کرکټ یې، فوټبال یې، والیبال یې یا بل کوم لوبه یې، خو مقصد ورزش دی وکړي. ورزش د صحت لپاره ډېر مفیده ده او خاصه د مور او پلار د مشرانو د احترام دی وکړي. مننه څرخي صاحب چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته راغلی. تاسو نه هم نړۍ مننه جناب محترم وردګ صاحب چې خپرونه ته موږ ته بلنه راکړه. کور مو ودان، مننه، ژوندی اوسئ، الله مو ښاد او آباد لره. د خپلواک تلویزیون ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بیا چې زه سید احمد وردګ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په څښتن تعالی سپارم. ښاد او آباد اوسئ.